چې دې چې دا خاوند کو نو دا د واده نه پس ګور ولګېد په خپل سخر باندې تعویذونه وکړل او د اسخر سره واده وکړو. ښه ملګرو ویډیو را سره مکمل وګورئ د سیټ چې تاسو ته د پیر صاحب ښکاري کنه دا یو پیر دی ملګرو او دې مکمل حقیقت ښکارا کړی دی ملګرو. دې پیر صاحب وایي کنه وایي مال یوه جینۍ راله کنه او ما ته ویل کنه چې زه د خپل سخر باندې مین یم او د خپل سخر سره واده کوم کنه او ما ورته ویل چې ته 3 لک روپۍ مال راوړه نو هله به زه تعویذ کوم. وایي ما ته مکمل قصه وکړله کنه وایي زما خاوند چې دی کنه دا جینۍ وایي دا لاړ شي نوکرۍ او زما د اسخر چې دی نو زما سره اوړي راوړي ملګرو. وایي دغه نه پس چې دی نو وایي زما چې دا کومه 2 زامن دي کنه نو وایي دا چې دی نو زما د اسخر نه دي او زما د اسخر چې دی نو زما خوښ دی ښه او دغه نه پس چې دی نو وایي هغه سره تعویذ یې وله وکړو په تقریبا په 3 لک روپۍ وله دې پیر صاحب تعویذ وکړو ملګرو. او دا جینۍ چې دی نو پښتانه ده د پښتنې جینۍ چې دی نو د خپل سخر سره واده وکړو خپل خاوند چې دی نو پرېښوده. وایي دا پیر صاحب ورته وایي کنه وایي دا خاوند چې دی نو وایي دا خاوند اوس هم ګرځي خو دا هېڅ هم نشي کولی ځکه چې د هغه پلار دی نو هغه خپل پلار ته څه ووایي کنه چې ګور چې دی نو د خپل سخر سره واده وکړو. جی افسوس خبر ده چې تاسو به هم ډېر زیات حیران شئ ملګرو. دا پیر صاحب چې تاسو ته ښکاري کنه دی وایي کنه وایي دې جینۍ چې ده نو څه ځمکه خرڅه کړه او 3 لک روپۍ مال راوړې او 3 لک روپۍ وله ما تعویذ وکړو. ویل اول ته مونږ سټامپ چې دی نو په سټامپ لیکل واخلو ځکه چې دا کومه کار چې ته کوې کنه د دې ذمهوار به ته یې. جي دا پیر صاحب وایي کنه وایي زه دله په ګارنټۍ باندې کار کوم او کنه ما چې چا له کار کړی نو بالکل هغه صحیح دی ملګرو. دا پیر صاحب وایي کنه وایي ځینې داسې خلک پکې راغلی دی کنه وایي چې څوک چې دی نو په خپل مېرانو مور باندې اړم دي او ملګرو وایي څوک چې هغه په خپل ورنداریانو باندې او څوک په ښځینو باندې اړم دي. ښه وایي داسې تعویذونه پکې کېږي. افسوس خبره چې ستاسو ذهن وخوځېږي. ښه د پیر صاحب خبرې به سره ما هم شریک کړی وی جي او د پیر زمونږ په دې پیج کې یوه مسله راځي کنه زموږ په دې اکاونټ کې مسله راځي نو د دې وجې نه موږ دا لګولی نه شو. ښه که تاسو اورېدل نو تاسو به هم دا ذهن وخوځېږي د دې خپو نه هم دا ځمکه وتښتي. ښه دا څه روان دي یار دا پیر صاحب چې کومه خبرې وکړې نو تاسو به هم حیران شئ او خپل ذهن به مو خوځېږي یار چې دا څه روان دي زموږ په پښتنو کې دا قصې روانې دي. ښه پیرونه لځي او د هغه نه پس چې دی نو هغه داسې کارونه کېږي چې تاسو به حقل وخوځېږي یار او ستاسو به د زندګۍ نه زړه تور شي چې دا څه روان دي زمونږ پښتانه داسې کارونه کوي. ښه دا تاسو به د پیر دا خبرې اورېدل وی او زما په اکاونټ کې مسله راولي د هغه نه پس چې دی نو موږ تاسو سره دا خبرې په خپله وویلې.